په خوست کې د یو شمېر ولسوالیو او لرې پرتو سیمو خلک وایي په روغتیایي مرکزونو کې ښځینه ډاکټرانې نه لري چې له کبله یې له ګڼو روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. دوی وایي د نورو روغتیایي خدمتونو سربیره وخت نه وخت په نسایي او ولادي برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ وي او له اړونده ادارو د ښځینه ډاکټرانو پر دندو ګمارلو غوښتنه کوي. له خوست ښار شاوخوا د 50 کیلومتره لرې ببرک تڼۍ سیمې یو اوسیدونکی بادشاه وایي په ولادي برخه کې خدمتونو ته لاسرسی نه لري چې ځینې وخت ناروغان د لارو د خرابوالي او د ښځینه ډاکټرانو د نشت له کبله خپل ژوند هم له لاسه ورکوي. ولادي مشکلات پیښیږي، د یوه داسې مریضي ده چې هیڅ وخت نه لري، شپه ورځ دا نه ګوري، په خپل وخت یې نشي رسولی، د خلک لاسرسی په خپل وخت نشي کولی. د یعقوبیو صبریو ولسوالۍ اوسیدونکی سیف الله خان وایي په سیمه کې یو روغتیایي مرکز شته خو ښځینه کارکوونکي نه لري چې د نسایي او ولادي ناروغیو پر مهال ناروغان تر ښاره پورې په سختۍ رسوي. نوموړی له مسؤلو ادارو غوښتنه کوي چې د نورو روغتیایي خدمتونو ترڅنګ د په کلینیکونو کې نسایي ولادي ډاکټرانې پر دندو وګماري. دلته شپې خو بالکل دلته څه نشته چې موږ شپې دلته څوک ښځینه او علاج واکړي. د البته مریضي پیښه چې موږ ډایرکټ خوست ته ورو سرخه ته یا پوسټ شفاخانې ته ورو نو دلته موږ شفاخانه نه لرو چې داسې موږ ته د زنانو علاج دلته وشي. بل لور ته د خوست د عامې روغتیا ریاست مسؤلین بیا وایي په نسایي ولادي برخه کې په ټولو ولسوالیو او سیمو کې روغتیایي مرکزونه فعال دي او د خلکو لپاره لازم خدمات وړاندې کوي. د عامې روغتیا ریاست ویاند نقیب الله معصوم وویل لا هم هڅه کوي چې په دې برخه کې ټولو سیمو ته خپل خدمات پراخ کړي څو د مور او ماشوم د مړینې کچه نوره هم ورسره ټیټه شي. موږ په عموم کې د نسایي ولادي برخه کې کافي کار کړی ده. ولسوالیو ته هم لرې پرتو سیمو ته چې هغې کې موږ بعضې ځایونو ته تقریبا موږ 1544 داسې ولادتونه ورکړي دي چې په هغې کې موږ میډوایفه کورونو ته لیږلې ده، والته یې ولادت ورکړی ده. دا په داسې حال کې ده چې د خوست ولایت په ځینو سیمو کې داسې روغتیایي مرکزونه هم شته چې ودانۍ کلونه وړاندې جوړې شوي دي خو د روغتیایي فعالیت پر ځای خلک د استوګنې کورونو په څیر ګټه ترې اخلي.